ګورې ګلابه یو څو بیسکس خبرې چې دي هغه زموږ سره پاتې دي چې په this او په that کې څه فرق دی او په these او په those کې څه فرق دی. تاسو زیاتره سټوډنټس چې دي هغه الریډي په دې باندې تاسو پوهیږئ، دا ماته پته ده. خو چونکې زما ذمه داري ده نو که یو سټوډنټ په دې باندې نه پوهیږي نو چې دا هم زه تاسو ته ایکسپلین کوم چې بیا ستاسو نه دا غلطي نه کیږي. ټیک ده؟ یو دی this او بل دی that، بل دی these او بل دی those. نو په this that these those په دې کې فرق څه دی او دا به مونږ کله او په کوم ځای کې به استعمالو. ټیک ده؟ اول په this باندې ځان پوه کې this چې دی نو دا مونږ د یو څیز دپاره استعمالو او چې زمونږ ورته لاس رسی. ټیک ده؟ مونږ ته نږدې زمونږ ورته لاس رسی او یو څیز یي نو د هغې دپاره مونږ this استعمالو. تاسو وګورئ سینګولر مطلب یو او چې څه یي نږدې یي. ټیک ده؟ دغه شانتې دیټ چې دی نو دا هم د یو څیز دپاره استعمالیږي خو څو چې زمونږ ورته لاس نه رسي. ټیک ده؟ زمونږ نه لرې پروت یي نو د هغې دپاره بیا مونږ دیټ استعمالو. په دې پوه شوئ؟ this او that دواړه د یو څیز دپاره استعمالیږي خو this استعمالیږي د نږدې څیز دپاره چې زمونږ ورته لاس رسي او that استعمالیږي د لرې څیز دپاره چې زمونږ ورته لاس نه رسي. په دې باندې پوه شوئ؟ لکه د مثال په طور باندې this is a pen، دا یو پین دی. نو تاسو دې خوا وګورئ، دا یو پین دی او زما ورته لاس رسي، نږدې ماته پروت دی یا زما په لاس کې دی ایون، نو دا څه شی شو؟ د دې دپاره به زه بیا استعمالومه this is a pen. ټیک ده؟ خو دغلته کې ستا خواته چې کوم پین پروت دی نو زما خو ورته لاس نه رسي که نه، نو دا به څه زه وایم that is a pen. ټیک ده؟ دغه شانتې دې خوا وګورئ، دې کتاب ته زما لاس رسي نو دا څه شی دی؟ this is a book. دا څه شی شو؟ this is a book. ځکه چې زما ورته لاس رسي ماته نږدې دی. خو دغه کتاب زما نه لرې دی نو دا څه شی شو؟ that is a book. دغه شانتې this is a marker او that is a marker. دغه شانتې زه ووایم چې this is a watch او that is a watch. په دې باندې اوس پوه شوې ګلابه؟ this په استعمالیږي د یو څیز دپاره خو چې زمونږ ورته لاس رسي او that په استعمالیږي د یو څیز دپاره خو چې زمونږ ورته لاس نه رسي. په دې باندې اوس پوه شوې؟ ښه اوس ځان په دې باندې پوه کوو چې these په کوم ځای کې استعمالیږي او those په کوم ځای کې استعمالیږي. نو ګورې ګلابه these چې دی نو دا استعمالیږي د پلورل دپاره، د جمع دپاره، یعنی د ډیرو څیزونو دپاره او چې زمونږ ورته لاس رسي نږدې یي مونږ ته نو د هغې دپاره به مونږ these استعمالو. او those چې دی نو دا به د جمع دپاره استعمالیږي، د ډیرو څیزونو دپاره به استعمالیږي، د پلورل دپاره به استعمالیږي خو څو چې لرې یي زمونږ نه، زمونږ ورته لاس نه رسي. لکه د مثال په طور باندې زه وایم چې these are pens، دا پینونه دي. نو تاسو وګورئ these are pens دا ما لیکلی دی، ډېر پینونه دي او زما ورته لاس رسي، زما په لاس کې دي، ما ته نږدې دي، نو زه به څه وایم these are pens. خو که چېرې زه ووایم نو دغلته کې دغې پینونو ته زما لاس نه رسي نو زه به څه وایم those are pens. ټیک شو؟ دغه شانتې زه وایم these are markers، دوه مارکرې دي او ماته نږدې دي نو څو these are markers، او دغه مارکرې دي نو those are markers. دغه شانتې زه څه وایم چې دا دوه کتابونه دي نو تاسو وګورئ these are books، نږدې دي که نه، نو څو these are books، او دغه شانتې those are books. پوه شوې ګلابه په دې باندې؟ ګورې سمپل خبره دا ده چې یو څیز دی او ستاسو ورته لاس رسي نو this د دې دپاره استعمالوئ. یو څیز دی او ستاسو نه لرې دی نو that استعمالوئ. ډېر څیزونه دي او ستاسو ورته لاس رسي نو these استعمالوئ. ډېر څیزونه دي او ستاسو ورته لاس نه رسي نو those استعمالوئ. ګورئ ګلابه زمونږ بیسک انګلیش چې کوم دی هغې باندې تاسو پوه شوئ. ټیک ده؟
کم بیسیک انګلیش چې د لیکلو او د ویلو دپاره استعمالیږي نو په هغې باندې تاسو پوه شوئ. اوس چې دی د دې نه بعد به مونږه ایډوانس طرف ته ځو، یعنی ټایپس آف سینټنسز، کاینډز آف سینټنسز، دغه شانتې پیراګراف رایټینګ، سټوري رایټینګ، لیټر رایټینګ، دې باندې به اوس مونږ ځان پوه